سلام علیکم دوستانو. دغه ویډیو چې تاسو ګورئ دا د یو نوي پلیلیست لپاره جوړه شوې ده چې دا پلیلیست د سوشل سایکولوژي او یا هم د اجتماعي روانشناسي او یا هم نه پوهېږم په پښتو کې د ټولنې روانشناسي. په دغه پلیلیست کې به تاسو دا زده کوئ چې دا انسان څه رقم دنیا ته راغلی دی، څه رقم یې وده کړې ده. موږ انسانان ولې بعضې رفتارونه کوو؟ مثلا یو څوک کتاب وایي، ورته ګورو خوند راکوي چې دا کتاب ووایم. د یو نفر ښایسته کالي دي، خوند راکوي چې د هغه په رقم کالي ولرم. یو نفر د یو چا سره کومک کوي، زه هم ورځم د هغه سره کومک کوم د نورو خلکو ته. یا مثلا موږ ته دا سوال پیدا کیږي چې موږ انسانان په دا ټولنه کې څنګه ژوند کوو، څنګه کولی شو ټولنې وپېژنو، یا دا انسان په ټولنه کې څه وضعیت لري. راځو د دې ځای شروع کوو. کله چې پخوا زمانه وه، دا د روانشناسۍ علم پرمختګ نه و کړی، نو د روانشناسۍ د بخش روانشناسانو لومړني روانشناسان په دې باور وه چې انسان چې کله پیدا سي داسې یو شی دی چې هیڅ توانایي نه لري. خو وروسته کله چې روانشناسي پیشرفت وکړي او مثلا د کوچنیانو روانشناسي پیشرفت وکړي، ټول د سوشل سایکولوژي یا اجتماعي روانشناسي پیشرفت وکړي، دوی په دې پوه شول چې دا کوچنی چې کله د مور څخه پیدا کیږي په دا اولین څو ثانیو کې هم دې ته اماده یي چې ځان ته یو خاص عاطفي شخصیت جوړ کړي. تاسو چورته واچوئ دا کوچنی چې په هغه ګړي د مور څخه پیدا کیږي، دی و دې ته اماده دی چې یو ښه خاص عاطفي شخصیت جوړ کړي. څومره جالب دی نه؟ بل وای دغه اولین تجربې چې کوچنی د مور څخه پیدا کیږي، په دا اولین ساعاتو کې، په اولین ثانیو کې کولی شي چې د یو کوچني د یو انسان پر احساساتو د فکر کولو پر طرز باندې او د دوی پر شخصیت باندې تاثیر وکړي. یعنې یو کوچنی د مور څخه پیدا سو، په دغه اولین ثانیو کې چې د ده سره کوم څه کیږي، دا د ده پر راتلونکي شخصیت، احساساتو، د ده د فکر کولو پر ډول باندې او د ده پر شخصیت باندې ګڼ شمېر تاثیرونه لري. و یو اولینه تجربه چې کوچنی و دې دنیا ته راځي او لري، هغه ته موږ بانډینګ وایو. سوشل سایکولوژیست بانډینګ ورته وایي. بانډینګ اولین عاطفي پیوند دی د ماشوم او د مور، چې دا کیدای سي یا مثبت واوسیږي او یا هم منفي. که چیرې مثبت واوسیږي خو ډېر ښه، او که چیرې منفي واوسیږي اکثره وخت هغه انسانان ځینې جوړیږي چې هم ځان ته ضرر رسوي، هم نورو ته او هم ټولنې ته. دا بانډینګ د مورو د کوچني لومړۍ رابطه چې ده، دا ځینې مؤثر، ځینې مثبت عوامل شته چې دا کوي. وایي د دې دپاره چې مثبت بانډینګ ولرو، موږ څلور عاملو باندې دا تړو. یو لافلی، بل رومینګ ان، بل آی ټو آی کانټاکټ، بل سکین ټو سکین کانټاکټ. اول کلمه چې ده، یو ماشوم باید لافلی واوسیږي، ګران واوسیږي. کله چې کوچنی مخکې د دې چې د مور په نس کې حمل واخلي، یعنې د کوچني د مور په نس کې حمل نه دی اخیستی، پر پلار او پر مور باید ګران یې، پر اکا او پر ماما باید ګران یې، باید دا خپلوان یې دا کوچني ته څه شي ولري؟ ښه راغلاست ولري. او کله چې کوچنی پر رحم کې د مور، کله چې کوچني شکل ونیوي، هم باید ګران سي. متاسفانه په ټوله دنیا کې څېړنه سوې ده چې 10% کوچنیان چې کله د مور په نس کې مور او پلار نه یې خوشحاله، چې دا د کوچني پر راتلونکي ژوند باندې تاثیرات لري. وایي هغه ماشومان چې موږ هغوی ته منتظر نه یو، هغه کوچنیان ډېر وخت یا معتاد کیږي
او یا هم داسې کوچنیان ځینې جوړیږي چې نسي کولای بعضې شیان په صحیح توګه اداره کړي. هغه ماشومان چې کورنۍ د هغوی و استقبال ته منتظر و، هغوی ډیر باهوشه، خلاقې نوښتونه راولي او د ډیر ښه اجتماعي روابطو درلودونکي دي. نو ګورئ، موږ د دې لپاره چې ښه اولاد وروزو، اولین کار چې کوو هغه باید چې دی، باید خپل د اولاد سره مینه وکړو چې هغه زموږ په نس کې. هڅه وکړو چې د هغه دپاره ښه ژوند برابر کړو، ښه د ولادت زمینه ورته برابره کړو. وایي کله چې کوچنی پیدا سو، مور او کوچنی و یو اتاق ته انتقالیږي چې د دغه اتاق نوم چې شي دی، رومینګ ان دی. وایي په دغه اتاق کې د مور او د ماشوم چپرکټ یو وي، لږ پلن دي، د مور او کوچنی یو ځای سره بیدیږي. نو دغه ته موږ رومینګ وایو. او دوهم چې دی، آی ټو آی کانټاکټ. وایي د مور او د ماشوم د سترګو رابطه، چې مور د ماشوم سترګو ته وګوري. وایي دغه د سترګو رابطه د پوست او د احساساتو او د عاطفې انتقال کیږي د ماشوم او د کوچني ده. نو دا د دې سبب کیږي چې په کوچني کې اعتماد او امنیت احساس پیدا سي چې زه دا دی د مور سره یم. ګورئ، دا هغه وخت زه تاسو ته وایم چې دا کوچنی د مور په نس کې دی او پیدا کیږي، اولینې لحظې ودیدې کیږي. او بل چې ډیر مهم دی، وایي دوه مهم څه چې موږ تاسو ته وایو، د کوچني او د پلار رابطه. د کوچني او د پلار رابطه د مور پر رحم کې څنګه ده؟ کوچنی چې پیدا سو، د کوچني او د مور د پلار او د کوچني رابطه څنګه ده؟ وایي عاطفي پیوند د پلار او د کوچني د دې سبب کیږي چې کوچنی ځان مهم احساس کړي. وایي دلته موږ دوه عامله لرو چې د کوچني او د پلار رابطه ښه کولی سي. یو دا دی چې د دې درک وسي چې دا کوچنی ورته والی لري و پلار ته، او په دې کې ډېر ښه نقش چې دی دا دی چې هغه کسان چې ملاقات ته راځي، هغه خپلوان چې راځي او دا کوچنی ګوري و پلار ته یې ووایي چې والا دا تا ته سوی دی. دغه چې دغه د کورنۍ غړي خپلوان راځي و پلار ته وایي دا ځای تا ته سوی دی، دا ځای تا ته سوی دی، یعنې ظاهري شباهتونه د کوچني ورته په ګوته کې، دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشوم د دغه احساس وکړي، د امنتوب او د ده په شخصیت کې ډېر تاثیرات ولري. وایي هغه ماشومان چې د پیدایشت وروسته یو لنډ وخت خپل د مور سره دي، د مور سره نږدې، چې مثلا پیدا سو د مور پر نس یې ورواچوي، پیدا سو د مور پر نس یې ورواچوي، مور یې آماده سوله، د مور سره په یوه ځای کې پرېوتی، ډېر ارامه، خوشحاله او داسې کوچنیان دي چې مثبت ټکي پکښې ډېر دي. وایي لیدل سوي دي هغه کوچنیان چې په بانډینګ کې دي، یعنې دا څلور حالته چې ما تاسو ته وویله، یو لومړیتوب دی، مخکې له دې چې پیدا سي ګران و، بل رومینګ ان دی. رومینګ ان هغه اتاق دی چې مور او کوچنی سره یو ځای په شفاخانه کې سکین تو سکین روابط دي او آی تو آی روابط دي. وایي هغه کوچنیان چې په دغه بانډینګ حالت کې برقرار کیږي او دغه شیان کیږي، دا کوچنیان ډېر لوړ هوش لري او ډېر توانمند انسانان ځینې جوړیږي. او د دې سبب کیږي چې دغه انسانانو حسي انطباق ډېر یې، د عضلات یې قوي او دوی ډېر داسې یې چې په هر مسئله کې ښه د مسئلې حل پیدا کولی سي، ژر کولی سي په دنیا کې تعامل وکړي.
او ویلیدل سوي چې هغه میندې چې په لومړي کلونو کې خپل کوچنیان ډیر په غېږ کې نیسي، مینه ورکوي، مچه ورکوي، د ځان سره یې بیدوي، توجه ورته کوي، دغه کوچنیان ډیر مستقل وي، کتونه یې جګ وي او اعتماد ډیر اعتماد لري خپل پر ځان باندې، او ډیر ژر خپل وزن ډیرولی سي. نو تاسو دې ته چورت ووهئ. د دې لپاره چې موږ خپل ټولنه ښه ولرو، خپل ټولنې ته خدمت وکړو، موږ باید اول دا زده کړو چې سوشل سایکولوژي موږ ته څه شی وایي. ګورئ، کوچنی اوس پیدا سو په اولین څو ساعتو کې که ښه بانډینګ ورته مهیا سي، خو دا کوچنی دغسې وده کوي، او که ښه بانډینګ مهیا نه سي، کوچنی څه شي کوي؟ ضرر ویني. کوچنی ډېر یو متضرر او حساس موجود دی. نو موږ هغه کسان چې سوشل سایکولوژي وایي، ګورئ سوشل سایکولوژي زما مسلک نه دی، ما نوټ راخیستی دی او څېړنې مې راټولې کړي دي او تاسو ته یې وایم. د دې دپاره یې وایم که چیرې دغه زما چې پلیلیست چې د سوشل سایکولوژي په نامه یې زه جوړوم، د دغه ویډیوګانې تاسو وګورئ، انشاءالله هم به وتوانیږئ خپل راتلونکی نسل ښه کړئ، هم به وکولی سئ خپل فعلي نسل ښه کړئ، او هم به وکولی سئ د هېواد د راتلونکي جامعې دپاره کار وکړئ. زما هیله د افغانانو څخه او مخصوصا د هغه کسانو څخه چې په دغه بخش کې کار کوي، غوښتنه مې دا ده که چیرې تاسو غواړئ په افغانستان کې ښه جامعه ولرو، نو لطفا په زیږنتونو کې د بانډینګ ته توجه وکړي. یو زیږنتون باید په دا رقم معیار باندې جوړ سي چې بانډینګ ته توجه پکې سوې وي. هغه لومړیتوب د ماشوم خو د مور د پلار کار دی. اولین کار چې باید په زیږنتون کې وسي، رومینګ ان خونه باید موجوده وي چې په هغه کې باید سکین ټو سکین رابطه او آی ټو آی رابطه د مور برقراري او د کوچنیو مور سره نږدې وي. متاسفانه په ډیرو زیږنتونو کې چې زموږ په هیواد کې دي، زه متوجه سوی یم چې دغه اصل ته توجه نه کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ ګڼ شمېر افغانانو ته ډیر ژر غوسه ورځي، ډیر ژر پر ځان باندې کنټرول نه لري، عاطفي مشکلات لري. واده وکړي، میړه ماینه کرار یو رقم کالي اغوندي، یو رقم یې وایي، موږ لکه لیلا او مجنون نه سره جلا کېږو. الاله ته د روابطه مشکلات لري، یعنې څه چې یو د بل سره موښلي. یا میړه ماینه واده وکړي، هر کړی یو بل ته میسیجونه کوي، ای ته چیرې یې، دوی دقیقې یو د بل بغیر ژوند نشي سره کولی. دا ټول غیر نورمال روابط دي. نورمال روابط دا رقم دي. ګورئ، وایي که ته د یو ګل سره مینه لرې نو ګل به راوشکوې، او که ته که دې خوښ شي راوبېښکوې، او که مینه ورسره لرې نو اوبه به ورکړې. رابطه دا رقم ده چې یو بل ته وده ورکوي، د یو بل د پیشرفت سبب سي، نه دا چې یو بل ټینګ ونیسي، نفس یې ور وکاږي. یو د بل په څنګ کې پیشرفت وکړي، نه دا چې یو بل ته معنی جوړ سي د پیشرفت. سوشل سایکولوژي یا اجتماعي روانشناسي موږ ته دا را زده کوي چې دا انسانان څه رقم رفتارونه کوي او څه شي د ټولنې د ښه والي سبب کیږي او په دا ټولنې کې څه جریان لري. ولې زموږ په ټولنه کې مطالعه نشته؟ ولې زموږ په ټولنه کې د دې احساس ډېر نشته چې یو د بل کومک وکړو؟ دا ډیرو سوالو ته چې په سوشل سایکولوژي پورې مربوط ده، انشاءالله زه تاسو ته معلومات درکوم او دا چینل ته به زه پرمختګ ورکوم. تاسو زما سره په دا چینل کې واوسیږئ. مننه.